سلامونه د محراق خپرونې ته ښه راغلاست. په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا غلاوې، وژنې او د خلکو ځورول په پلازمینه کابل کې د دې ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. عوامل یې څه دي؟ ولې خلک په داسې کړنو باندې لاس پورې کوي؟ موجوده نظام ته څه کول پکار دي چې له دغو مواردو نه مخنیوی وکړي؟ زه شکریه نیازی یم او نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. پخوانی نظامي ښاغلی جنرال صاحب میر عرب شاه چمتو او د پوهنتون استاد ښاغلی ابوذر خپلواک زازی مې د ننني بحث میلمانه دي. بحث ته په خیر راغلی، ستړي مه شئ. کورمودان سلامت. ډېره زیاته مننه. زازی صاحب، بحث به زه له تاسو نه راپیل کړم. همدلته یاستئ، د دې ښار وضعیت څنګه ارزوئ؟ په سر کې خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم اغلی نیازی صاحب تاسو ته، علیکم السلام، ښاغلی جنرال صاحب چمتو ته او د برنامې ټولو لیدونکو ته. په پیل کې زه لازمي ګڼم چې یوه مقدمه ولرو. کله چې د فورس ماجور حالت په پایله کې نظام بدل شولو، نوي نظام یو شمېر لاسته راوړنې هم درلودلې او په یو شمېر برخو کې ضعف او خلاوې هم درلودلې. لاسته راوړنه یې دا وه چې کله چې تېر نظام نسکور شولو، موږ ګورو چې د افغانستان په 14 ولایاتو کې امنیت ټینګ دی په شکل د نظمي. غاصبین، قاتلین، مفسدین نور دلته نشته. د دې مواردو ترڅنګ خلک د ډېر کله که چیرې د شپې لخوا سفرونه کوي، یعنې دا ویره ورسره نشته چې په لار کې به سره مخ کېږي. ولې د دې مواردو ترڅنګ یو شمېر ضعفونه هم لري چې تر دې دمه حاکم نظام نه دی توانېدلی چې په دې برخو کې لاسته راوړنې ولري. لکه د بېلګې په ډول ویلی شو چې نوی نظام د جوري حالت ډیفیکټو حالت کې دی، یعنې په ضمني شکل شتون لري او دغه نظام د جوري حالت نه دی ننوتلی، یعنې په رسمي حیث هېواد نه دی پېژندلی. دا نظام په هر علت او په هر دلیل چې وي، دا د ډیپلوماسي دستګاه ضعف ښایي چې دوی نه دي توانېدلي تر دې دمه حداقل د سیمې یو شمېر هېوادونه اقناع کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. د دې موردو ترڅنګ کله چې نظام بدل شو، د نظام بڼه بدله شوه، یو شمېر ډېرو افرادو چې هغوی په مؤسسو کې، انجوګانو کې، په مطبوعاتو کې، په نظامي برخه کې او په ملکي برخو کې دندې درلودلې، دوی خپلې وظیفې د لاسه ورکړل. متاسفانه په تاسو باید یادونه وکړم. د دې موردو ترڅنګ وضعیت د ابهام څخه ډک دی. موږ هره ورځ وینو چې په زرګونه انسانان پاسپورټونه ریاست ته ورځي، غواړي چې پاسپورټونه واخلي او د اعتماد فضا فوق العاده کړکېچنه ده. حاکم نظام تر دې دمه نه دی توانېدلی چې ولس ته په کلي ډول اطمینان ورکړي چې خپلواک صاحب، نړیوال مشروعیت نه باید د دې لامل شي چې دغه موردو ته هم د هېواد په دننه زمینه مسایل چې ځکه دا داخلي موضوعات دي. ډېری کارپوهان په دې تاکید کوي چې اول موجوده نظام باید د خلکو باور ترلاسه کړي. هغه وروستی موضوع چې د نړیوال مشروعیت موضوع ده، هغه ته هم بیا رسیدګي کیدای شي. که دغه وضعیت همداسې دوام ومومي، تاسو څه وایئ؟ که چیرې وضعیت په دې شکل دوام ولري، د هرې ورځې په تېرېدو سره وضعیت به التهابي کېږي، د خلکو اندېښنې به زیاتې شي او یو واټن د ولس او د حاکم نظام ترمنځ ایجاد بشي. اوس هم یو شمېر ډېر افراد په لرو پرتو سیمو کې او په پلازمینه کابل کې دې ته تمه دي چې احتمالا په راتلونکو څو میاشتو کې حاکم نظام وبه کړی شي چې په مختلفو برخو کې مؤثر او مفید کارونه ترسره کړي. ولې که چیرې دوی په کلي ډول مایوسه کېږي، د نورو مواردو ترڅنګ ممکن امنیتي وضعیت هم فوق العاده خراب شي او دا به د دې سبب شي چې حاکم نظام بیا په هغه وخت کې ونه توانېږي چې دا مهار کړي. نو په ټوله کې ویلو شو که چیرې په اوسني شرایطو کې غلاوې، قطع الطریقي، همداراز چې د وژنې زیاتې شوي دي، دوه دلایله کولی شي چې ولري. لومړی دا چې ډېر کسان، افراد په کابل کې، هغه کسان چې په دې تمه وو چې ممکن په راتلونکي د 6 میاشتو کې یو مؤثر کار به وشي او دوی ته به د کار زمینه مساعده شي، بالاخره دوی د دې اړخه مایوسه شول او دا هم کېدای شي چې دوی مخه کړي وي. خپلواک صاحب، د خپرونې په لړ کې حتما زه هغه ټولنیز عواملو ته یم ځمه. شخصا تاسو راحته یاستئ؟ 6 میاشتې وشوې د اسلامي امارت له حاکمیت نه په افغانستان باندې. په ټوله کې خاصتا کله چې چک پوینټونو کې مخامخ کېږو د اسلامي امارت مجاهدینو سره، نو ډېر نامناسب چلند کېږي
چې دغه وضعیت ماته واقعا د اندېښنې وړ دی. 6 میاشتې کېږي زه په دې تمه یم چې د افغانستان د یو قدر په صفت احتمالا په راتلونکي څو ورځو کې څو میاشتو کې نظام به راباندې غږ وکړي چې راشه تاسو غوندې کدرونو ته موږ ضرورت لرو په دې برخه کې راسره مرسته وکړه. ولې په تاسف په دې برخه کې موږ هیڅ ډول د دوی لخوا کومه اړیکه نه ده لیدله چې موږ سره اړیکه نیولې وي. د دې موردو ترڅنګ دغه وضعیت هم د دې سبب شوی دی چې بالاخره موږ هم په نورو اپشنونو باندې کار وکړو چې د چک پوینټونو نه مو یادونه وکړه، د دې مسله څه شی ده؟ درول کیږي، پوښتنې ګړبېګنې کیږي؟ کله چې چک پوینټ ایجادېږي، چک پوینټ د دې لپاره ایجادېږي تر څو پورې هغه افراد چې مشکوک وي هغه تثبیت شي. د دې موردو ترڅنګ د یو شمېر پیښو څخه مخنیوی وشي. ولې کله چې موږ په چک پوینټونو کې درېږو داسې عکس العمل موږ سره کیږي چې دوی سپیڅلي پرښتې وي او موږ مجرمین واوسو. نه سلام شته، نه کلام شته، نه ښه وضعیت شته، ډېر بد چلند کیږي. کله چې موټر حرکت کوي اکثرا دغه کسان چې په موټر کې دي دوی یو بل سره دغه مسله زمزمه کوي چې ولا دغه دوی څه ډول چلند کوي موږ سره، دغه ولې داسې تر کوم وخته پورې ولې دوی نه اصلاح کیږي، ولې دوی ته نه ویل کیږي نور مورد. احتمالا چې حاکم نظام تر یو حده پورې خپل مسؤلیت ادا کړی وي، خپلو قدمو ته خپل مجاهدینو ته دا خبره کړې وي. ولې دلته یو نظارتي ښه سیستم نشتون د دې سبب شوی دی چې دغه وضعیت که ما فی سابق دوام وکړي او ولس د دې ناحیې څخه وځورېږي. او په څو چک پوینټونو کې موږ د داسې پیښو شاهدان هم وو چې حتی ځوانان پکې شهیدان شول. باید یادونه وکړو چې په همدې خپرونه کې نن ما غوښته چې د کابل د امنیه قمندانۍ ویان ښاغلی خالد زدران هم له ځان سره ولرو، د دوی د لاسته راوړنو په اړه او دا چې خلک واقعا د ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي، د خلکو د تشویش د حل لپاره د دوی نظر هم راواخلو. خو په خواشینۍ سره چې په بار بار اړیکې په نیولو سره موږ بیا هم بریالي نه شو. جنرال صاحب تاسو ته به راشم، 6 میاشتې تېرې شوې د اسلامي امارت له حاکمیت نه په افغانستان باندې، تاسو امنیتي وضعیت د یو پخواني نظامي په توګه څنګه ارزوئ؟ واقعا په امنیتي وضعیت کې بدلون راغلی؟ مننه کوم. سلامونه ګرانې خورجانې تاسې ته، ښاغلي صاحب صاحب ته او د هېواد ټولو افغانانو اوسېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته دی چې په هېواد کې عمومي جګړه ختمه ده، جبهې جنګونه وجود نه لري او طالبان په سیاسي حاکمیت د حکومت یا د دولت په راس کې قرار لري. هغه څه چې باید شوي وي او چې ټولو خلکو ته د منلو وړ وي نیمګړتیاوې شته دي، جګړې ختمې دي. پولیس د ټولنې خدمتګار او د خلکو د عامه نظم ساتونکي دي. د طالبانو په اوسني نظام کې دوی د پخوا په شان په حکومتونو کې ستونزې نه لري. البته هغه ستونزې چې دوی د جګړو سره په جبهې شکل کې جبهو سره په جګړه کې ښکېل نه دي، فقط دوی تامین امنیت د خپل هېواد د وګړو او نفوس او د خلکو ورپه غاړه دی. د دوی په حضور کې عمومي جګړه ختمه ده او هغه څه چې پخوا روانو یا کېدل په افغانانو ورسره مشکل درلوده نشته دی. عمومي خبره یا اصل هدف دا دی طالبان که چېرته په خپلو صفوفو کې هغه کدرونه چې هغوی مسلکي دي د دې وطن د آبادۍ او ترقۍ په خاطر باندې همدغه ملت ورباندې مصرف کړی دی او روزل شوي دي، مسلکي روزنه یې لیدلې ده. دغه ټول د تیر حکومت خلک خو او باشان یا خاینین او رشوتخواره نه وو، په دوی کې ډېر سپېڅلي وطن دوسته خلک دي. که چېرته د طالبان د هغه خلکو هغه کدرونو نه استفاده وکړي د دوی په څنګ کې دوی د ځان سره ونیسي. ګوري دغه جنایي ذات د خپل مسلک دی، کشفي او استخباراتي ارګان خپل یو مسلک دی. طالبانو تر اوسه پورې په یو نظامي فورم کې ملبس نه دي. د دوی او د یو جنایتکار او د یو غل او د یو ډاکو چې د دوی په قایفه ځان جوړوي څه فرق کېدلی شي چې یو ډاکو غل او یو جنایتکار د دوی په شانته یعنې دغه خپل قایفه جوړه کړي او جنایت وکړي. د دوی لپاره اول مهم دا و چې دوی خپل روزل شوي هغه پخواني کدرونه چې د تیر حکومت کې وو په څنګ کې ترې استفاده کړې، هغه استفاده نه بلکې د خپل هېواد د خدمت په خاطر باندې راغوښتلي وي ورسره وي او خپل پولیس په یو منظم یونیفورم ملبس کړی وي.
ترڅو ولس خلک په دې پوه شي چې دوی پولیس دي، زمونږ امنیت ساتي، زمونږ مال و سر ساتي او د دوی خدمتګاران دي. هغه جنایي کارمندان او استخباراتي اشخاص افراد چې په حوزو امنیتي کې توظیف دي، په قطاعاتو کې توظیف دي، هغوی د ښار د ټولې ساحې د دوی سکورینه باید موجود وي. په کومه ساحه کې چیرته کوم جنایتکار دی، کوم غل دی، کوم ډاکو دی او کوم داسې څوک دی چې د دولت مخالفت په مقابل کې ولاړ دی او یا دا چې عامه نظم خرابوي، عامه نظم ته صدمه رسوي. دوی دا کارونه په شپږو میاشتو کې دوی باید دا کار کړی وی، اوس یې وکړي هم لا وخت دی. نو د ولس په دغه جنجالونو د دغه غلاګانو مسله غلاګانې راورس کېږي. ګورئ زه د صافي صاحب خبره تاییدوم، په چیک پوینټونو کې د دوی وضعیت د خلکو سره ډېر غیر انساني دی، ځکه دغه اشخاص افراد نه پوهېږي. دوی د اطراف نه راغلي دي، دوی د جبهو نه راغلي دي، جنګ نه راغلي دي. هغه د دغه خلکو په فرهنګ او کلتور سره بلد نه دي چې دوی د خلکو ته سلام وعلیکم. جنرال صاحب بله، د دغه ټولو مواردو ترڅنګ بیا په همدغه شپږ میاشتو کې په امنیتي برخه کې موږ لاسته راوړنې هم لرو. تاسو د یو نظامي کارپو په صفت هغه لاسته راوړنې څه موږ ته بیانولی شئ؟ لاسته راوړنې دا دي چې یعنې په شکل د اشکالو باندې ما مخکې عرض وکړه چې جبههي جګړې نشته دی او طالبان هم هڅه کوي چې د خلکو امنیت سر او مال وساتي. دوی هڅې همدا دي، خو د طالبانو عمومي هغه څه چې باید وشي هغه ته اقدام نه دی کړی. نیازی صاحب دوی باید مشروعیت پیدا کړي په نړیواله سطح باندې، دوی باید وپېژندل شي. د دوی هغه چارې چې دوی اوس نیمګړتیاوې پکې لري او دوی پکې کامیابه نه دي، د هغه چارو د کامیابتیا په خاطر باندې دوی باید دغه لاسته راوړنې باید ولري. که د دوی دغه هلې ځلې نورې هم او یا دغه حالات چې دوی اوس ورسره لاس او ګریوان دي او دوی هغه څه چې پالیسي دا اوس لري دوی کې نرمښت راولي، مسلکي اشخاص او افراد جذب کړي او وظایف ته راوګماري او په څنګ کې وساتي، د دوی به پکې لا ډېره کامیابي وي. خو تر اوسه پورې یعنې هغه انفجار او انتحار چې پخوا دغه لاسته راوړنې به لري چې اوس نشته دی، کمې دي، که یې هم ډېرې کمې دي، محدودې دي، په بعضو ولایاتو کې یا په بعضو ساحو کې محدودې شوي دي او خلک داسې احساس کوي که طالبان نور هم جدي زموږ د امنیت په خاطر، زموږ د ازادۍ په خاطر، زموږ د کار د ژوند د ښه والي په خاطر باندې نورې هلې ځلې وکړي او نړیوال دغه ملاتړ دوی خپل کړي، نو د خلکو رضایت به هم ډیر شي او د دوی کامیابي به هم او بریالیتوب به هم په دې کې وي. دقیقاً. جنرال صاحب دوی ولې پخواني هغه کسان کادرونه چې مسلکي دي، تجربه لري په دغه برخه کې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دوی په ځینو مواردو باندې نه پوهېږي، ولې هغه کسانو نه دوی ګټه نه پورته کوي په امنیتي برخه کې، په هغوی باندې باور نه لري؟ صحیح ده چې تیر نظام کې ستونزې موجودې وي خو ټول کسان هم مفسدین نه وو، لکه څنګه چې تاسو خپله ورته اشاره درلوده. علت دا دی زما په نظر باندې چې دوی فکر کوي چې دغه اسلامي امارت تنها د طالبانو پورې تعلق لري، ولې داسې نه ده. د دوی نظام د افغان شموله نظام دی، باید ووسي، د افغانستان په خلکو حاکمیت دی، د افغانستان په خلکو حکومتداري ده. نو مولوي صاحب، قاري صاحب او مفتي صاحب ته په احترام سره ډېر زیات احترام ورته لرم، ولې د دوی هغه څه چې غیر مسلکي دي، دغه مفتي صاحب، قاري صاحب دې په داسې ځای کې توظیف کړي چې د دوی مسلک وي، دیني رهنمایي وکړي، وزارت شؤون اسلامي دی، نور وزارتونه دي، نور ځایونه دي، مسجدونه دي، خلکو ته دې واعظ و نصیحت وکړي، د اسلام سپېڅلي دین ته دې راوبولي، د هغې په حقانیت او واقعیت دې دوی پوه کړي. ولې یو قمندان، یو جنایي کارمند، یو استخباراتچي او یو رئیس ارکان، یو قمندان د ټولۍ، هغه مفتي او قاري صاحب نشي کولی هغه دنده مخکې بوځي، ځکه د هغوی مسلک نه دی. مسلک داسې یو څه دي چې هغه په ذهن کې وي، د هغه د انسان په وجود کې وي، هغه هره دقیقه، هره ثانیه، هره کړنه خپله تعقیبوي، هره کړنې ته جدي سترګه باندې ګوري چې زه دا اجرات چې وکړم د دې لاسته راوړنه به څه وي او د دې آخر دغه به څه وي، نتیجه به شي. نو دوی که دا اعتماد ونه لري، دا اعتماد باید وکړي. ما مخکې عرض وکړ چې
په پخواني نظام کې ډېر سپېڅلي خلکو زه ځان نه ښیم، زه تقاعد شوی جنرال یم. 2 کاله مخکې د ښاغلي غني د حکومت نه 2 کاله مخکې تقاعد شوی یم. ولې د ځان په خاطر نه ده چې ما دې مقرر کړي، ولې ما دې نه مقرروي. هغلته ډېر افغانان دي چې ډېر یعنې لایقه ترین منصبداران دي، افسران دي، هغوی په خپل مسلک کې پوره تجربه لري. اوس په کورونو کې ویرېږي، د ډار نه ناست دي. دغه ډار دی اول دوی ایسته کړي، هغه ډار چې د خلکو سره نظامیانو سره موجود دی، دوی دي دغه ډار جنرال صاحب مننه چې دوی خپلو معدنانو ته هدایت ورکوي. البته د اسلامي امارات طالبان رهبري وایي چې موږ عفوه کړې ده، دغه شک نشته دی چې رهبري کې یو تعداد ډېر وطن پرسته خلک دي، ډېر ښه وطن دوسته خلک دي په رهبري کې یو تعداد. ولې د دوی هغه ټیټه کچه خلک چې دي هر یو ځان ته امیر او رئیس او قمندان خو په هغه چوکاټ جنرال صاحب مننه برابر نه دي. کور ودان چې غواړي هغه کوي. ډېره زیاته مننه. بیرته تاسو ته راګرځو، لنډه دمه زر بیرته راګرځو. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، د محراق خپرونه ده، تاسې هم له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. استاد، تاسو د داسې یو قشر سره تماس لرئ چې هغه د ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي. عوامل څه دي؟ ولې خلک په ځانګړې توګه ځوانان غلا، وژنې یا هم د خلکو ځورولو ته لاس پورې کوي؟ تازه موږ ریپورټونه لرل چې په کابل کې خلک په ځینو سیمو کې حتی اړ شوي دي چې د شپې دوی پیراداري وکړي، خپل کورونه وساتي، ځکه دوی له غلاو نه او د خلکو له دغه وضعیت نه واقعا په تنګ راغلي. په لومړي ګام کې دا مسله باید تذکر ورکړم چې دا د استخباراتي مسؤلینو مسؤلیت ده چې دوی باید د دې ناامنۍ او د دې غلاو ریښې پیدا کړي چې ولې خلک دې ته اړ شول چې د 6 میاشتې وروسته په دې کچه جنایي جرمونه زیات شي او د کابل خاصتا اوسیدونکي د دې ناحیې څخه په اندېښنه کې شي. لومړی دا باید ریښهیابي شي، د دې علتونه باید وکتل شي چې څه دلایل د دې سبب شوي. بیا د دې مواردو ته غواړم چې 2 نور مسایل ته هم تذکر ورکړم. تر هغه وخته پورې چې حاکم نظام ولس ته اشتغالزایی زمینه مساعده نه کړي، نو داسې زه ویلی شم یعنې تاسو وایئ ټولنیز اړخ ډېر د ځوانانو بیکاري او بېروزګارتیا پرته د شک کله چې په کور کې یو ماشوم وږی وي، هغه نه وایي امنیت، هغه نه وایي چې سوله، هغه وایي چې ډوډۍ. او هغه افراد چې په هغه کورنیو کې مسؤلین دي د دې لپاره چې خپل فامیل نفقه تامین کړي، د دې لپاره چې د خپل اولادونو خېټه مړه کړي، هغوی هر ډول اعمالو ته لاس اچوي. دوی پوهېږي چې دغه اعمال کله چې موږ کوو احتمالا که چیرې حاکم نظام مجاهدین گیر مو کړي، ممکن ډېر زشت عمل را سره ترسره کړي، ولې د سر په بیه دغه کار ترسره کوي. لومړی دا چې دوی باید اشتغالزایی فرصتونه مساعد کړي او په دې برخه کې باید دوی چټک ګامونه واخلي. او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي، په راتلونکو څو میاشتو کې وضعیت به په دې اندازه په د اندېښنې څخه ډک بشي چې بیا به حاکم نظام د ټول توان سره وبه نشي کړی چې دا وضعیت مدیریت کړي. دویم اړخ هم لري، یو شمېر استخباراتي کړۍ د سیمې او د نړۍ، هغوی د یو شمېر خپلو مهرو پر مټ غواړي چې په کابل کې وضعیت التهابي وښیي، خراب وښیي او دا نړیوال ته وښیي چې حاکم نظام نشي کولی چې د کابل را کنټرول کړي. ځکه چې د تیر نظام په وخت کې کله چې د تیر یو کال کې او تیر نظام په افغانستان کې مسلط و، موږ داسې راپورونه درلودل چې یو شمېر کړۍ په همدې شکل یو شمېر افرادو ته دنده ورکړې چې تاسو په کابل کې غلا وکړئ، قتل وکړئ، قطع الطریقي وکړئ، خلک وځوروئ، تر څو پورې ولس د نظام څخه په تنګ شي. هماغه سناریو یو ځل بیا د تکرار په حالت کې ده. حاکم نظام باید د تدبیر څخه وقایوي تدبیر څخه کار واخلي. بله مسله چې جنرال صاحب ورته اشاره وکړه، زه یې غواړم چې تکمیل کړم. په نظامي برخه کې موږ یو شی لرو په نوم د صاحبي پاسپورت، چې د
هرې سیمې ارقام باید د یو واضح محصول سره وي چې په دې سیمه کې څومره خلک ژوند کوي، څومره خلکو کورونه خپل دي، څومره کرایه‌نشین دي، څومره هوټلې دي، نوره موارد. دغه کار د دې لپاره چې په مونږ په کابل کې پراته یو او عملا دغه مسله ګورو د حاکم نظام لخوا پیل شوی دی او دوی هڅه کوي چې صحوي پاسپورت بشپړ کړي او د دې طریقه هغه افراد چې مشکوکه دي هغوی تثبیت او د هغوی پر وړاندې قانوني چلند ترسره کړي چې دا کار د دوی تر کړی دی، ولې دا بیا هم بسنه نه کوي ځکه چې د فقر مسله ده. بله مسله دلته دا ده چې ولس د حاکم نظام څخه په مختلفو برخو کې خدمات غواړي او دغه د ولس مسلم حق ده چې حاکم نظام باید ورته ترسره کړي. موږ ګورو چې د دې مورد ترڅنګ چې یو شمېر ډېرو افرادو خپلې دندې د لاسه ورکړي دي، د توکو بیه هم لوړه شوې ده. ډېرې کورنۍ په اوسني شرایطو کې عاید خو د یو خوا نه لري، د بله خوا کله چې دوی ځي دوکان ته غواړي چې یو شمېر اجناس خریداري وکړي بیې ډېرې لوړې دي او دا د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افراد همدغه مسله د دې سبب شي چې دوی هم غلا ته مخه کړي. نو په دې برخه کې باید حاکم نظام باید د تدبیر څخه کار واخلي. هغه افراد چې دوی عمده فروشان دي، پرچون فروشان دي په کابل کې په ولایات کې باید دوی باندې په شکل د اشکال باید نظارت ولري تر څو پورې دغه تشه نکړي. د مجازاتو سیستم څومره په دغه برخه کې ګټور تمامېدی شي چې موجوده نظام کوم کسان چې نیسي هغوی مجازات کړي؟ ګوره مجازات هیڅ درد ته په اوسني شرایط کې نشي کولی چې دوا شي، ځکه چې دغه مسله پیښې سره او د دې ناحیې څخه یوازې یو شمېر محدود افراد متضرره نه دي. د افغانستان اکثریت ولس د دې ناحیې څخه متضرره دي. هغوی په اوسني شرایطو کې فقر سره مخ دي، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هغوی خپلې دندې د لاسه ورکړي دي او که چیرې په دې برخه کې اساسي کارونه نه ترسره کیږي یو شمېر زیات افراد چې هغوی ډېر باعزته خلک دي هغوی به هم دې ته اړ شي چې په شکل د اشکالو دوی د قانون خلاف اعمال ته لاس پورې کړي او د دې طریقه خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. نو په ټوله کې په دې برخه کې حاکم نظام باید لومړیتوبونه تعریف کړي او چټک ګامونه واخلي تر څو پورې دغه تشه نه کړي. زیاته مننه. جناب جنرال صاحب، د هیواد د امنیت د ټینګښت په برخه کې کوم موارد ډېر زیات مهم دي چې هغه ته باید توجه وشي؟ البته په مختلفو ساحو کې په امنیتي لحاظ باندې تدابیر باید اوسنی حاکم حکومت یا دولت ولري. هغه دا چې د خلکو امنیت ساتل د دوی دنده ده. البته خپل پرسونل امنیتي پرسونل پوځي امنیتي د کابل په ښار کې او د افغانستان په نورو ولایاتو کې هغه پولیس چې د ښار د امنیت د ولس د امنیت په خاطر باندې توجیه هغه باید دوی وپېژني، سپېڅلي وي، پاک خلک وي، هغوی باید تعصب ونه لري، تعصبي سیستم د خلکو سره مخکې لاړ نه شي، د هغو سره ښه برخورد وکړي. هغه تامین امنیت چې دوی د خلکو په خاطر باندې مسؤلیت لري، پلان یو طبق پلان د پلان په اساس باندې دوی خپل تدابیر په ساحو کې باید ولري. سیاري ګزمې باید دوی ولري او موټرداره ګزمې باید ولري. د دوی هغه ساحې چې آسیب پذیره دي، طالبان یا اوسنی حکومت باید د هغه ساحو د تامین د امنیت دپاره چې هلته نفوذ ډېر اوسېږي یا دا چې هلته جنایتونه کېږي، غلاوې کېږي، قطعة الطریقې کېږي، دغه ساحو ته دقیق فوکس ورکړي او هلته خپل تدابیر جدي ونیسي او هلته خپل پرسونل توجیه کړي. زه بیا هم تاکید کوم چې که اوسنی حکومت د پخواني افسرانو، خورضابطانو، ساتلمنانو استفاده وکړي په دې لاره کې، زه باوري یو به د خلکو بیکاري کچه کمه شي، دغه زمونږ افغانان به په وظایفو وګمارل شي، بل به دوی د تامین امنیت کې بهترین رول ولوبوي د خپلو تجربو په اساس باندې او د خپلو هغه پخوانۍ چې دوی هغه تجربې لري هغې تطبیق کړي. دکې به هم د طالبانو نیکنامي وي او د ولس تامین امنیت وي. د صاحبي صاحب خبرې په تایید سره زه دا وایم چې اشغالګري یعنی اشتغال د وظیفې نشته دی، خلک بیکاره دي. یو تعداد خلک د ډیر مجبوریت نه غلاوې کوي او یو تعداد هم هغه ګروپونه چې پخوا به یې کول لنډغرانو
ثابته خلکو هغه لنډغران چې په هغه حکومت کې به هم کوله واسطې ډبلې وې سر کې به وزیر او لاندې به دغه ډاکان دغه لنډغران به هم به غلا کوله هم به ډاکوګري کوله هم به خلک وژل هم به لارې نیولې هم به خلک شو کول او حمایت کېدل به نو طالبان خو دا حمایت هم نه کوي زه په دې باورمند یم چې د دغسې ډلو او د دغسې ټپلو دغه نه کوي دا حمایت نه کوي دغه ډلې ټپلې هم شته د حضور لري په یو نوم مقاومت په نوم د جګړه ییز پر مقاومت او د طالب په ضد او د پلاني په ضد دا ډلې وجود لري په مخفي او ښکاره ډول باندې نشي کولی البته جنرال صاحب کور ودان وخت پای ته رسېدلی دا هم یو میتود د حکومت د برنامې په خاطر دی چې مقابل لوري کوي خو د طالبانو د اوسني حکومت او د نظام دا دنده ده چې خلکو ته وظایف پیدا کړي او دغه نظام د ساتلو په خاطر او د خلکو د حفاظت په خاطر باندې دوی باید د هغه اشخاص او افراد نه زه بیا په تکرار سره دا خبره کوم چې ټول پخواني د حکومت افسران ساتلمنان خورضابطان خاینین نه وو کور ودان جنرال صاحب هغه ثابت خلک دی چې رشوت غلا کړې ده دغه نور خو دغه وطن بچیان دي دغه دراوت په څنګه کې د وظیفه ولا ورته معاش ته ورته ورکی او دنده د وظیفه اجرا دي تو واخلي د دوی نه دي پښتنه وکړي جنرال صاحب مننه وظیفه دي ورکړل شي په ساحه کې د توظیف شي اطلاعات دي جمع کړي راپورونه دي جمع کړي دا اشخاص افراد مورد شي عامه نظم خرابوي کور ودان جنرال صاحب وخت پای ته رسېدلی خواسته یا وړاندیز دی هغه جنایتکاران چې دوی پیږي په ډلهیز شکل باندې دا جنایت کوي غلا کوي خلک وژني او خلک شو کوي دوی د محاکمه کې دوی د څارنوالۍ ته وسپاري او هغه دوسیه د عاجل فیصله وکړي او تلویزیونو کې اعلان وکړي چې دغه غل دغه ډاکو د پلانې منطقې کور ودان جنرال صاحب دقیق ډیره زیاته مننه زما له دواړو قدرمنو میلمنو ښاغلی جنرال صاحب چمتو او ابوذر خپلواک ځاځی دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت له لیدلو مو مننه